بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. سورة الصافات دا مکی سورت دے، آیتون پکی یوصل دو آتیا رکوگان پینز دی، پا ترتیب مصحفی کے ود درشم او پا ترتیب نزولی کے شپک پنزوسم رست دا سورت انعام نازل شوه دے. ربط او مناسبت د مخ کی سرا دا دے. مخ کی صورت کې اثبات د قیامت کو شتا سو وورید چې کم سړی قیامت نه من الله دلایل سره ثابت. نو اس په دې صورت کې د قیامت په ورځ باندې د خلقو حالات بیانېږي چې دوه قسمه خلق وي، الله وي جنتیان او جهنميان. دعوت دې صورت اثبات د توحید دے په ذکر کولو د عجز د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام عاجز بندگان د الله دي، د الله سره شریک نشي جوړېدل په یو کار کې. خلاصه د صورت دا د په دې صورت کې درې بابونه دي. اول باب 4 نمبر آیت پورې دی. پدې کې اول ذکر کیږي احوال د ملائکو د پاره د شهادت په توحید باندې. به ذکر کیږي تذلیل د جناتو چې جنات ډېر کمزوري دي، ذلیل دي، د الله سره شریک نشي کېدی. به 4 قسمه زجرونه ذکر کیږي 6 نمبر آیت پورې. به براءت د الها او باطلو ذکر کیږي د خپل تابعدارونو 4 نمبر آیت پورې. به تفصیلی بشارت او تخویف ذکر کیږي تر 4 پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی، خاص مهربان دی. شروع کوم والصافات، قسم دې په صف جوړونکو ملائکه باندې، صفن په صف جوړولو سره. قسم دې په صف جوړونکو ملائکه باندې، صفن په صف جوړولو سره. فالزاجرات چې شړون کې دي، زجرن په شړلو سره. فالتاليات لوستون کې دي، ذکرن د وحی. مشهور قول دا دی چې دا صفات د ملائکو دي. قسم دې په صف جوړونکو ملائکو باندې، صفن په صف جوړولو سره. ځکه ملائکه چې د الله عبادت کې حدیث کې ثابت دي، دوی صفونه جوړي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې امت د مؤمنانو صفونه لکه د ملائکو د صفونو په شان دي، چې اول به اول صف پورا کوي، بیا ور پسې دویم، بیا ور پسې دریم. فالزاجرات چې شړون کې دي، زجرن په شړلو سره. چې شړي یو خو شیطانان شابس، شیطانان شړي د اسمان نه په شغلې باندې ولي. دویم همدغه شان شړون کې د وریزو دي کنه. ملائکه دا وظیفه الله ورکړي چې وریزه د یو ځای نه شړي بل ځای له شړي. نو شړون کې دي په شړلو سره. فتاليات به لوستن کې دي، ذکرن د وحی چې کوم وحی الله کوي انبیاء ولا دا دوی هم لولي تلاوت کوي. او دویم قولدار چې دا صفات د مؤمنانو دي. اول قول راجح دی. ان الهکم لواحد، دی له جواب قسم وایخه. قسم ذکر شو نو اوس جواب قسم دی چې بشک حقدار د بندګۍ استاسو. لواحد خامخا یو دی، ګوره د الله نه بغیر بل لایق د عبادت استاسو نشته دی. رب السماوات چې رب د اسمانونو والارض او د زمکه و ما او د هغه څه بینهما چې د دې دوه ترمنځ دي. ورب المشارق او رب دې د مشرقونو. مشارق جمع ذکر کړه، مخکې موږ د دې وجه بیان کړې ده. زکه د نور د راختلو زینه جدا جدا دي. 315 امام قرطبي رحمه الله وې د نور د راختلو زایونه دي، روزانه به بل ذکر راخلي. بیا مشارق ذکر ک، مغارب ذکر نه. وجه دار چې یو نه د بل په خپل معلومیږي چې مشارق ذکر شو، مغارب ته په خپل معلومیږي، لکه نور سورتونو کې شته. او دویم وجه دا ده چې نور کې اصل پیدا در راختلو په وخت کې د نور پیدا د کوم وخت نه معلومیږي چې راوخیږي، چې کله ډوبېږي هغه وخت کې خو پیدا ختمېږي. نو ځکه مشارق ذکر کده فائدې والا وخت. ان زینا السماء الدنيا بزینه الكواكب. دې ځنه اوس د ستورو حالات بیانېږي او په دې کې رد ده په مشرکین بالکواكب، هغه خلک چې د ستورو عبادت کوي، لکه د ابراهیم علیه السلام قوم.
الله په باندې رد کوي چې ستوري لایق د عبادت نه دي، بلکې ستوري خو الله ما پیدا کړی د زیب او زینت لپاره، او بل پستور سره خو شیطانان وشتل کی، نو دا د عبادت لایق نه. ان زینا السماء الدنيا، بشک من خسته کړه د اسمان د دنیا. ظاهرا معلومی کی دینه دا چې صرف د دنیا اسمان چې دا په دې خسته ده. من خسته کړه د اسمان د دنیا بزینت الکواکب، په خاص د ستورو نظام په الله برابر کړه ده. بیا مفسرین وایي چې دا ستوري چې دی ګوره دا خو دې په اسمان کې نختی نه دی، بلکې دا د اسمان نه لاندې دي، لکه علم هيئت علماء هم دا خبره ثابته کړي نن سبا چې دا ستوري لاندې دي، خو الله اسمان له نسبت ځکه کړی دی د لاندې طرف نه چې مونږ ګورو مونږ چې ګنې د اسمان کې دي کنه، نو ځکه الله نسبت اسمان له کړی دی. مونږ خسته کړی دی اسمان د دنیا بزینت الکواکب، په خاص د ستورو، وحفظا او مونږ ساتنه کړی د ساتنه من کل شیطان مارد، د هر شیطان سرکشنا په دې ستورو سره مونږ ساتنه کړی دا د هر شیطان سرکشنا. میم را او دال دا ماده دلالت کوي په خویوالي او په صفاوالي باندې. په عربی کې امرد هغه الګ لول کېږي چې په مخ باندې ګیره نه، نو مارد دا معنا چې خالی دی د خیر نه او خویا دی سرکش دی. لا يسمعون غوږ نشي کې خودل ال الملأ الاعلى، پاس مجلس لا ملأ اعلى نه مراد مجلس د ملائکو دی، غوږ نشي کې خودل پاس مجلس د ملائکو لا ويقذفون وشتل کېږي من کل جانب د هر طرف نه. مخکې بیان شوی دی چې کله ملائکه خپل منځ کې سره مشورې کوي، دا شیطانان بتلول ته وي غوږ کې خود بعض خبرې به اورېدلې، نو ملائکه ورپسې د اور شغل راوغورځي. دحورن د پاره رټلې شي دي، ولهم او د دوی د پاره عذاب واصب، عذاب دې په وست کېدونکې یا عذاب همیشه. الا من مگر هغه څوک خطف الخطفه چې راو تختی او خبره تختول شکرا تختول سرا، مگر هغه شیطان خطف الخطفه چې راو تختی او خبره پر تختول سرا. تاسو لمه مخکې حدیث بیان کړو چې کله ناکله شیطان او خبره راو تختی، ملائکه ورپسې شغله را وګرځي، خدای نه بچ ژوندې پاتې شي. فاتبعه نور پسې شهاب شغله ثاقب بلیدن کی، نو کله په اولګي او کله ناکله ته بچ شي، یو نیمه خبره راوړي او بیا چې د دوی په دنیا کې کم مرګړي هغه له په وخت کې واجه کاهنان، هغه کاهن یو خبره پیدا کې وسل ور سره به دروغ د ځان نه یوځي کې خلکو له بیا بیانای، د خلکو عقیده په خرابای. فاستفتهم نو پختنه او کده دوی نه اهم اشد خلقا، چې دوی سخت دي په پیدایش کې امن او که هغه څوک خلقنا چې مونږ پیدا کړی. پدې کې زجر د منکرینو د قیامت لخوا، هغه خلک چې دوباره ژوند نه مانی. نو الله وی تاسو اے پیغمبر ته دوی نه لک پختنه او چې تاسو دا پیدایش سخت او که هغه مخلوقات چې ما پیدا کړی دي، ستوري اسمانونه او شیطانان او غرونه او نور، دا تاسو پیدایش سخت ده کده دي نور شي سخت. ضروری خبره ده چې د اسمانونو او د غرونو او د ستورو د دې پیدایش سخت ده. نو الله چې هغه پیدا کړی ولې تاسو نشئ پیدا کولای؟ خبره پوهیږئ کنه؟ سورۃ نازعات کې مرাজি انتم اشد خلقا ام السماء، تاسو پیدایش سخت ده کده اسمان بنا چې الله ادرولې پیدا کړی. نو فاستفتهم پختنا او کده دوی نه اهم اشد خلقا، آیا دوی سخت دی په پیدایش کې امن او که هغه څوک خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي. یعنی تاسو پیدایش خودم را سخت نه دي، تاسو نه سخت مخلوقات درانه او کلک مخلوقات الله پیدا کړی، تاسو شي. انا خلقناهم یقینا من پیدا کړی دا انسانان من طین لازب، د خټې اسلیخنا کنا لازم هغه خټې لوي چې او بابا کې واچول شي او خنبيره شي وخت به تیر شي سلیخ پیدا کی. بل عجب تابل کې تعجب کې و يسخرون او دوی مسخري کوي، دا زجر دی. اے پیغمبر ته تعجب کې د خلکو نه چې ولې دوی قیامت نه مانی او دوی څه کوي؟ دوی مسخري کوي، خنداګانې کوي. و اذا ذکروا او چې کله دوی ته نصيحت کولې شي لا یذکرون، دوی نصيحت نه اخلي. چې کله ول قرآن بیانېږي دوی ته نه پن نه اخلي. و اذا راوا او چې کله وګوري آیتن څه معجزه یستسخرون، نو مسخري ته جوړي. چې مسخر چې کله معجزه وګوري هغه پر خنداګانې کوي، مسخري ته جوړي. وقالوا او داوي ان هذا جند دا الا سحر مبين، مگر جادو د اخکارا.
چې معجزه وګوري ایمان په نه راوړي قبل یې نه بلکې مسخري شروع کی او تهمت ولګي چې دا خو جادو دی. اذا متنا دام انکار د قیامت نه کوي دوی ښه. اذا متنا یکل چې موږ مړ شو وکنا ترابن او شخور و عظاما او اډو کی ائنا لمبعوثون ایا موږ برا پورته کولې شو او آباؤنا الاولون او آیا زمنګ پلرونه مخکینی موږ بم الله را پورته کوي او زمنګ مخکینی پلرونه بم الله را پورته کوي. یعنی دا خبره د عقل نه لري غني. قل یا پیغمبر نعم او نعم هو امدغه سید تاسو بم الله را پورته کوي تاسو پلرونه بم را پورته کوي وانتم داخرون په داسې حال کې چې تاسو به ذلیل استئ یعنی بالکل بس تاسو وس نه رسیږي او ذلیل برا پاتېږي. ګورئ فانما هي یقینا دارا پورته کېدل هي زمير راجه ده بعثت دارا پورته کېدل چې د زجرته واحده دا چغدا یوا مراد نه دوی مشپېلې ده. فاذا هم ينظرون په دغه وخت کې بدوی قتل کوي په دغه وخت کې بدوی څه کوي لیدل بکي. دا لیدل ولې خاص ذکر کړ امام بقاعی رحمه الله وی دا لیدل زکه ذکر کړ چې دا نور قوتونه چې دي دا د ژوند نه بغیر هم کله ناکله کېدې شي. دا نور قوتونه چې دي اوریدل وغیرہ دا کله ناکله د ژوند نه بغیر هم کېږي. لکه د بدر کې چې کم کسان مړ شو مشرکان نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره د مرګ نه وروسته خبرې کړې وي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما خبرې اوري. نو ګور حیات پکې نو ژوند پکې نو خو لیکن اوریدل وکړه کنه لیکن لیدل چې دا د ژوند نه بغیر نه کېږي. نو الله وی فاذا هم ينظرون نو بدغه وخت کې بدوی لیدل کوي نو څه معنا ژوند دی به کنه زکه ولیدل کوي. دا نور قوتونه د ژوند نه بغیر هم کېدې شي. مفسرین لیکلي دي غالبا خطیب شربینی وې دلته په نابلس یو بوټی دی چې کله خلک داغي په خوا کې دا خبرو کې چې لور راوړی چې دا بوټی غوڅ کړه وې هغه یو دم لا ویش و چې داغي په خوا کې څوک دا خبرو کې چې لور راوړی چې دا بوټی غوڅ کړه هغه یو دم لا ویش. نو ګوره دې کې یو سنا څه حس الله خیر دی. پاکستان کې یو قسم بوټی و ټچ می ناٹ به ورته و ټچ می ناٹ هغه سره بچ ګوتی چا ولګول یو دم بمړاوي شدا ما په خپل لیدلې ده چې ګوتی بوله چا ویډیو یو دم براغون چمړاوي بس چې ګوتی بدل کړی بیرته خور شو وړو کې شان بوټي. نو کله ناکله دا نور شي نه چې دا بغیر د ژوند نه هم راتلی شي لیکن نظر د ژوند نه بغیر نشي راتلی. نو ځکه دلته نظر ذکر وقالو یا ویلنا او دوی بو دا کفار یا ویلنا ہے تباہی د زمنګ د پاره هذا یوم الدین دا خورز د بدلی من خو نه منل. هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله د الذي هغه کنتم به تکذبون چې تاسو به دروغ جن غنلا. احشر الذين ظلموا دي جنوز د تخویفات شروع کیږي د اخرت یری شروع کیږي جنا دلته یو لفظ مقدر دی یقال لهم ابویل شدی ملائکه ته الله به ملائکه لوی احشروا راجمکای الذين هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي. دا خبر الله تعالی کوي ملائکه لوی احشروا الذين راجمکای هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي راجمکای هغه کسان چې ظلم کړي دي. وازواجهم او د دوی بیبیانی خزی یا ازواجهم معنا د دوی مرګړي هغه کسان چې دوی سره برابر په ظلم کولو کې دوی هم جنس. وما او هغه څو کانو یعبدون چې دوی داغي بندگی کړي وا یعنی د دوی هغه خدایان راجمه کوي هغه باطل پرست مشران د دوی من دون الله د الله نه بغیر فهدوهم ندوی روان کوي الی صراط الجحیم لارې د جهنم طرف ته وقفوهم او وید روي خال د جهنم په لار روان کې خو لګیدل ته او دروي انهم مسئولون بشک د دوی نه به سوالونه کیږي یو څو پوښتنه کیږي. مالکم لا تناصرون سدی تاسو لرا چې تاسو یو د بل سره امداد نشئ کولای. الله دې مشرکان ولوي چې تاسو خپل چې زمونږ د خدایان موږ سره امداد کوي مرسته کوي کوم د تاسو یو د بل امداد نشئ کولای کنه. مالکم سدی تاسو لرا لا تناصرون چې یو د بل سره امداد نشئ کولای. بل هم بلکې الله وی دوی چې دی الیوم ننرز مستسلمون تابعدار دی الله لا
نن د الله تابعدار د دنیا کې تابعداري نه کوله. واقبل بعضهم على بعض، دلته اوس جنگ شروع کیږي د دې ځینه د دې مشرکانو او د دوی چې کوم مشرانو باطل پرس چې د چا خبرې منلې او دوی له د گمراهۍ او د شرک دعوت ورکړو، نو دوی یو بل سره سوالونه جوابونه کوي چې تاسو الله سبحانه موږ باندې دغه سی وشو، تاسو به موږ له قسمونه کول، دعوت به مراک باغوي بول وزې خپل کار کول. واقبل بعضهم او مخامخ بشي بعض د دوی على بعض په بعض نور يتساءلون، یو بل نه بوختنې کوي. قالوا ابوي دا کشران، دا خبره د دې کشرانو ده چا چې تابعداري کړې ده. دوی بوي انکم کنتم بشک وای تاسو تاتوننا چراتک بم کو منګ عن اليمين د خي طرفنا. امام مجاهد رحمه الله معنا کوي وای تاتوننا معنا تمنعوننا، چې تاسو بم منع کولو عن اليمين د حق دیننا، د یمین معنا وای دین ښه. امام مجاهد صاحب دا معنا کوي انکم کنتم بشک وای تاسو تاتوننا چې منګ بم منع کولو عن اليمين د دین حق څخه. سمانا مې وکړل نو خدا ولي کنده به تل سبال درځي. دویمه معنا دا د عبد الله ابن عباس یو یمین په معنا د قسم سره ده. نو معنا دا تاسو براتک کو منګل عن الیمین په قسم کول سره، تاسو منګل قسمونه کول چې په الله قسم دا زمونږ دین حق ده او دا چې دا وسیلې دي او دا چې موږ دوی له سجدي کو دا خدای نه موږ مرسته غواړو، دا شفاعه دي دا دي اغدي. قالوا دا مشران بورلوي بل لم تكونوا مؤمنين، بلکې تاسو پخپل نه وای مؤمنان، موږ باندې څه بوج راچوي، موږ سلام علامت کوي. بل لم تكونوا بلکې نه وای تاسو مؤمنین مؤمنان. وما كان لنا نو زمون د پاره علیکم پتا سبحانه من سلطان زور، مخ در باندې زور نو کړي چې ټوپک هم دل پسره خو چې شابه اومنه. سلطان یو معنا زور، د سلطان دویمه معنا دلیل. موږ سره هیڅ دلیل نه استاد په گمراه کول ولې منل به دلیل خبر. بل کنتم بلکې وای تاسو قوم طاغین، قوم سرکش، تاسو کې خپل سرکشي وخه. فحق علينا ان پورش ولا پمنګ باندې قول ربنا فیصله زمنګ درب ان لذائقون بشک من سکون کی د عذاب یو ټول به عذاب سکو. فاغویناکم من تاسو را بللی وای گمراه ایتا، اغویناکم معنا من تاسو له دعوت د گمراهی درکړو، زورم در باندې نو کړو، صرف دعوت درکړو. ان كنا غاوین، یقینا منغو گمراهان، من پخپلم گمراهانو، تاسو لم دعوت درکړو مرګړي کړي مو ځان سره. فانهم بشک دوی به یوم اذن پدا غورز کې فل عذاب فعذاب کې مشترکون شریک وی. كذلك نفعل دغشان من کارکو بالمجرمین، انا كذلك بشک منغا كذلك نفعل دغشان کارکو بالمجرمین د مجرمانو سره. انهم كانوا پدی آیت کې ذکر کیږي سبب د عذاب، چې دا عذاب الله دوی لوري ورکه دا سزا. نو وجدا د الله و انهم كانوا بشک دوی وو اذا قيل لهم چې کله بدوی ته ویل شو چې لا اله الا الله یستكبرون، دوی بلوي کوله. چې کله بدوی له ویل شو چې لا اله الا الله، نشته د حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی، یستكبرون دوی بلوي کوله، دوی ویل چې دا نه منوخه. زمونږ د کلمې طیبې دو اجزا دي، یو جزء دی لا اله الا الله هغه دلته ذکر دی، او بل جزء محمد رسول الله هغه ذکر دی په سورته فتح شپږشتمې سپاره کې. دواړه چې ځکه نو لا اله الا الله محمد رسول الله. ويقولون دا دویم سبب ذکر کوي، همخ کې سبب ذکر کو چې انکار د توحید نه، اوس دویم سبب ذکر کوي انکار د رسالت نه، چې دوی به پیغمبرم نه منل، د الله توحید هم نه منل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت نه منل، بلکې دې ته ویل چې دا شاعر دی او مجنون دی. ويقولون او دوی وای ائنا لتارکو الہتنا، آیا منګ پریدو خپل معبودان لشاعر مجنون، د شاعر لیونی د وجنا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شاعر او مجنون ویل، آیا منګ خپل خدایان پریدو د شاعر لیونی د وجنا. بل جاء بالحق، الله وې د سیندا شاعر نو لیوانه نو، بلکې دی پیغمبر را تک کړو په حق بیان سره. وصدق المرسلین، او تصدیق کړو د نور پیغمبرانو، یعنی د دې پیغمبر خبره د نور پیغمبرانو سره یو شان و.
انکم بشکتاسو لذائق العذاب الالم خامخا سکون کی استید عذاب دردناک وما تجزون وتاسو لبدل ندر کول کیږي الا ما مگر دهغه سکون تعملون چتاسو کول الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله بچ ساتل شوی د کفر او د شرک نه دوی په عذاب کې نه ښه مگر بندگان د الله المخلصین بچ ساتل شوی د کفر او د شرک نه دوی په عذاب کې نه اوس دغه عباد الله د پاره زیر بیانې ښه مخکې د ګوره د کفارو د پاره سزاګانې بیان کړي اوس د مؤمنانو د پاره بشارت زیر ښه اولئک دا کسان څوک دا عباد الله دا د الله بندگان لهم د دوی د پاره رزق معلوم رزق د خوراکونه دي معلوم خوراکونه دي چې معلوم پدې به سوال راځي سورۃ الف لام میم سجدی کې خو تیر شوی چې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله وی چې ما د جنتیانو د پاره کوم نعمتونه تیار کړی دي هیڅ چاله معلوم نه دي او دلته الله وی چې ورزقکم معلوم نو جواب داده چې بعضی صفاتونه معلوم دي کنه دلته دا معنا ده چې بعضی صفاتونه معلوم دي چې همیشه دي او ختميږي بنا او بکرته او عشیا دي سبا او بیګا دي او نمونه معلوم دي چې مثلا مانی دي او کیلی دي او مالټي دي وغیرہ خو لیکن الته ذکر دي حقیقت چاله نه معلوم ښه نوم خو معنا ده خو د دنیا د مانی پشان خو نه ده کنه نوم خو مالټا ده خو د دنیا د مالټي پشان خو نه ده کنه نو الته ذکر حقیقت مراد دلته بعضی صفاتونه ښه فواکه چې هغه میوي دي ګوره فواکه جمع د فاکهتون د فروټ میوي وهم مکرمون او د دوی به عزت کولې شي فواکه کې دې طرف ته اشاره ده چې جنتیان چې خوراک کوي د ولګي د وجه نه به نه کوي بلکې فواکه مزي باخلي خوند به خلي فی جنات النعیم فجنتونو د نعمتونو کې وي علی سرر فتختونو د پاسا متقابلین یو بل مخامخ یطاف علیهم غرزول کیږي په دوی باندې غرزول کیږي په دوی باندې سمانا یعنی خادمان به وي ښه پخپل بور پسې زینو چې الله کو ورزم لک شربت راخلم ځان لاله نه غرزول کیږي په دوی باندې بکاسن دک کاسی مما عند خالص شرابو کاس ویل کیږي هغه ګلاس نه چې هغه ډک وي چې ته شیخه ته بکاس نه وي ډک ګلاسونه مما عند خالص شراب بيضاء تکسپین بی مزیدار لذت خوند ورکون کې به للشاربین سکون کولا چې څوک اوس کې خوند او مزبت اخلي لا فیها نشتده په دې شرابو کې غولن درد سر غول ویل کېږي هغه مرز چې هغه پټي نو درد سر یا د خېټه درد دا ټول پکې داخل دي نبی فیها پای کې غولن صافت د سر درد یا د خېټه درد ولا هم عنها او نبود دي شراب دو وجندوی ينزفون کانګي کوي ولا هم او نبوی دوی عنها د شراب د وجن ينزفون کانګي بکي یعنی کانګي الټي بکي نه ښه د دنیا په شرابو کې دا ټول نقصانات شته چې سړی اوس کې کانګم کوي عقل انکار پرې دي بولم انسان لور ټینګي تشي امتیاز او د جنت په شرابو کې دا شی نه بیان شته وعندهم او د دوی سره قاصرات الطرف هغه حوري دي چې بندون کې د خپل نظر دي قاصرات الطرف څه معنا بندون کې د خپل نظر دي یعنی خپل نظر بل چاته نه ور اړي سیوا د خپل خاوندانو دا خسته صفت ده په خزي کې خاص دا د خزي او خسته صفت ده چې د خپل خاوند نه بغیر پردو خلکو نه ګوري نو د دوی سره به الله وی قاصرات الطرف بندون کې د نظرونو خپلو د سحوري بي چې خپل خاوند سره به نظر بند کړي بل چاته بند ګوري عین د خاصسترغو والا عین اغسترغو لوي کېږي چې غټي غټي په اندازې سره غټي او سپینی خس سپین وی او توري خطوري دا د سترګو خایس دي د سترګو کې چې کم زیات سپین دي چې دای خس سپین وي او چې دا کم زیات پکې تور دي چې دای خطور وي او غټ سترګي په اندازې سره غټي نو عین د خایسته او غټو سترګو والا کأنهن گویا کې دا حور بيض اگې دي مکنون پټي ساتل شوی یعنی دسه بخستي لکه اگې چې پټه ساتل شوی او غیبانه هیڅ قسم ګرد او غبار نه یا مراد نه هغه اگې چې سړی اگې جوش کی او به ته دا پاس پوسټ کې لري کې لاندې بالکل صفا راخارش هیڅ ګرد او غبار پکې نه
نو دغه شان الله وی کأنهن گویا کې دوی اگې دي دا حوري چې دي بيضن اگې دي مکنون پټي ساتل شوی په صفای او خایس کې. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. د جنت نعمتونه بیان کړ. اوس دلته یو قسم بل نعمت ده، دا هم په نعمتونو کې شامل دی. دا جنتیان خپل مینس کې سره خبرې کوي، الکه زما په دنیا کې یو مرګړیو هغه قیامت نه انکار کو، هغه به ویل چې مړه قیامت نشته، یو کمونیست هغه به ویل چې بس صرف هم د دنیا ژوند د آخرت نه منه، چې به شرط یې الله وي صبر کوي خیم دلکه راشه چې سر ورکاره کې د جهنم په مینس کې بپروتي ښه چغه بو وي او رمباړه بو وي. نو دا سړی ډېر زیات خوشاله شي چې او شکر دې الحمدلله چې ما ستا خبره نه ده منلې، تا خو زم د هلاکت کندې له غورځولم، تا خو مالم دعوت راکو چې دا مولین چټي لګي اسی د ځان نه خبرې جوړې کړې دي، آخرت نشته دی، جنت نشته، جهنم نشته. شکر دې چې الله په ما نعمت کړو، ګنوز بزم در سره پروت وي. نو الله به اوخی ښه دی جنتی له به الله اوخی چې استا مرګړې دوی کې چې آخرت نه مانو قیامت نه مان راشه لګي وګوره نظر یو نو دې کتاب واقع. فاقبل بعضهم مخامخ بشي بعض د دوی على بعض بعض نور لرا يتساءلون يوبلن بپختنه کوي. قال قائل منهم ابوي وينكد دوين اني كان لي بشك او زما د پار قرين يوم مرګړې يقول اغبدا ویلي انك لمن المصدقين، اغب مال دا ویل آیت د تصدیق کوونکو نه د قیامت، آیت د تصدیق کوونکو نه د قیامت. وی مال به چې قیامت مانی یعنی مې منه تاسو ویته اذا متنا آیه کله چې موږ مړ شو وکنا ترابا او شو خور و عظاما او اډوکی ائنا لمدینون، آیا موږ لب بدل راکول کیږي. مدینون د دین نه مشتق د دین بدلی ته وایي، آیا موږ لب بدل راکول کیږي. یره دا خبره باغی ناشونی ګڼل چې دا شرط کیږي مړه. قال الله بو فرمای اے قتل غواړه د دې سړي دا کوم سړي به چې تاسو له دعوت درکو چې آخرت نشته او قیامت نشته او دوباره ژوند نشته، غواړي جوړي ګوري. هل انتم مطلعون، آیا تاسو ورخکار کی دن کی استه فطلع عن ورخکار بشدا سره او به ګورم لکنه فرآه نو به ګور فی سواء الجحیم پمن د جهنم کې بپروتی. قال ندبو تالله دا جنتی بوئی قسم دې په الله ان کت نګدی ویل تر دین چې زده مرار غړولې وي تر دین دی لوي کېږي چې سړی پاس د غر نه را اورغړيږي او هلاک شي. نو نګدی و ان کت نګدی ولا تر دین چې زده هم رار غړولې وي هلاک کړي دی وي تا خو زم هلاک ولم کم بخت تا خو مالم ویل چې قیامت نشته دی او دادی او اغدی خدای جزدن الله بچ کړي. ولولا نعمت ربک نو نعمت درب زما کدا رب نعمت نو الله په ما احسان نو کړي لکونت نخما خازب هم و من المحضرین د حاضر کړي شو نه په عذاب نن بزم تاسو سره پروت. افما نحن بمیتین دام د دې جنتی خبرې دی ښه. افما نحن آیا نه یو منګ بمیتین مړ کیدون کی اوهو تاسو مره خوشاله ده مونږ به مړ کیدو دې استفهام تقریری وي ښه د ډېری خوشاله نه دا خبره کوي اے مونږ به مړ کیدو همیشه به پراته اوهو تاسو مره خوشاله ده. افما نحن آیا نه یو منګ بمیتین مړ کیدون کی الا موتتنا الاولى مگر مرګ زمون اولنه هغه چې د دنیا کم مرګم تیر کړو. وما نحن او نه یو من بمعذبین عذاب را کړی شوی دا څومره د خوشاله خبره ده لکه موږ بنمړ کیو موږ به همیشه ژوند دیو او دا ډیره خوشاله ده. ان هذا لهو الفوز العظیم یقینا دا کامیابی ده لویا. دا خبره هم د دې جنتی ده او دویم قول لري چې دا خبره ده الله د طرف نه ده. الله دی خلقو لوي چې اے خلقو دا لویا کامیابی ده ګوره منګو تاسو خلوی کامیابی دی لوي چې پیسې ډېری وګټو او د دنیا په امتحان کې کامیاب شو منګو چې دا لوی کامیابی ده. الله وینا نه لوی کامیابی ده غورز ده. لمثل هذا فمثل دغه عمل فمثل دغه خوشالۍ فليعمل العاملون عمل دی او کی عمل کون کی دغه رقم خوشالۍ ده پارا عمل دی او کی عمل کون کی. الله وی دغه خوشالۍ ده پارا عمل پکار دی. خبره پوي کې کنه دغه خوشاله د پاره ځان کړهول پکار دي. زمونږ استاد د روجي نیول زمونږ استاد د درس او دی لکه ناستل دا ټول د دې د پاره دي ان شاء الله.
اذالک خیر النزلا دی جنبی تخویفات شروع کړي د جهنم شروع کړي اذالک آیا دغه خوشالي خیر غردا نزلا په ملمستیا کې ام شجره الزقوم کونه د زقوم غردا دغه خوشالي غردا چې دا کوم مخکې بیان شو کده زقومونه غردا ظاهره خبره ده چې دا خوشالي غردا ان جعلناها بشک منګ ګرځولې دا دغه ونه د زقوم فتنه امتحان للظالمین د پاره د ظالمانو داونه چې د الله ودا امتحان دی د ظالمانو د پاره ولی زکه کله چې د آیتونه نازل شو چې دا یو ونه د جهنم په مینځ کې ولاړه ده نو کفارو مسخري شروع کړي کفارو به هر وخت د خپل عقل نه کار اغسته کنه د پیغمبر خبره لبینه قتل په نقل پسې نزي کفار ویل چې دا څه غړي وړي وي ونه د جهنم په مینځ کې ولاړه ده ونه کله ور کې راختل الله ودا منګه امتحان ګرځولې دي چې صبر کو دوی منی کنه یقینا دا چې دا داونه منګه ګرځولې د فتنه للظالمین امتحان د ظالمانو د پاره انها شجره دا یونه تخرجو چې راوزي بفي اصل الجحیم په بیخ د جهنم کې طلعها څنګه د هغه کانه گویا کې رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو دي داغه دا څنګه چې دي دا د سیدی لکه سرونه د شیطانانو څه مطلب تشبیه ورکړی د په ډیر بد شکل یعنی دومره ناکاره او بد شکل ونه د لکه د شیطانانو سرونه شیطان اگر چې خلکو لیدل نه د منغو تاسو لیدل نه د خو مشهور دی په بد شکلای سره چې ډیر بد شکل دی جاحظ په نامه باندې یو معتزلی د لغت لوی عالم تیر شوی جاحظ هغه وایي چې هم دومره شرمول نه یم لکه ورځ چې یو بوډۍ خزه و شرمول ډېر سخت شرمنده کړم وای څنګه وای ورځ ځان سره د لاس نه ونیولم د زرګر وای ماته ویل چې راشه تاسو سره مې لکار دي زړې خزه وای د زرګر دکان لایوي وړم زرګر ته ویل چې دغه وای زرګر ته او خو دلم چې دغه وای نور روانه شو په کیسې پوه نه کړم وای ماته دې زرګر نه پښتنه وکړه چې تاسو څه حساب دې خزه زرا واستم تا ته خو دم چې دغه سه نور روانه شو وای دې زرګر لوي چې دا خزه ستانه مخکې مال راغلی و او لوي چې مال د شیطان شکل جوړ کړ وای مورته چې شیطان خو مانه دی دې سره کوم شیطان شکل سره جوړ کړ ته مال یو کس اوخه وجه هغه سه جوړ کوم ته راوستي چې دغه دا چې ودا شکل نډیر بد صورت و نو ګوره شیطان خلکو لیدل نه دی ولیکن مشهور دی په دې باندې چې دا بد صورت او بد شکل دی لکه د چین خاپيري منغو تاسو یو کنه فلانه د سری سم د چین خاپيري دی نو د چین خاپيري منګ څلی دی خو مشهور دی په خایس باندې نه یا لکه ملائکه دا مشهور دی په خایس باندې کله چې اخذ یوسف علیه السلام ولید نو سی ویل ان هذا الا ملک کریم دا خو ملائکه ده نو ملائکه چا لیدل خو نه ده خو بس مشهور په خایس ده نو دلته دا معنا ده کانه گویا کې دا څنګه چې رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو دي نو دا تشبیه په بد شکلای کې فانهم بشکدا کفار چې لاکلون خوراک بکای من هذا دیونه فمالئون نو ډکای به من هذا دین البطون خېټه به تر ډکای څه معنا یعنی دا د خوراک نه دی چې دوی له فایده ورکې ولګي ختمه کې او بس صرف خېټه او بیډه کوي ثم ان لهم بشکد دوی د پاره علیها سرت دی خوراک نه لشوبن خامخا غډون دی من حمیم دی شیدل ابو یعنی د دوی خوراک سره به د دوی د پاره غډون دی شیدل ابوم دی ګوره ثم ان مرجعهم بشکد دوی ورګرځیدل الى الجحیم خامخا جهنم طرف ته دی یعنی دا خو د خوراکونو بحث اوس خوراکونه چې کلو کې د دین اوسو بیا د ورځي لذي په جهنم کې مختلف طبقات دي ګوره کله د ور زیاله وځي کله به د خوراکونو زیاله ورځي بیکار او غنده خوراکونه بکای کله به ډېر سخت یخ زیاله ورځي انهم الفوا دای وس وجه بیانای ښه چې د جهنمینو له الله دا خوراکونه ولي ورکي په جهنم کې دا سزا ولي ورکي وجه دا انهم الفوا بشک دوی پیدا کړیو آباءهم خپل مشران ضالین گمراهان فهم ندوی علی آثارهم دهغوی په نقش قدم باندې یهرعون زغلول کېدل دوی دا غي په قدمونو باندې یهرعون زغلول کېدل دوی ورپسې ور روانو ولقد ضلوا یقینا گمراشی دي قبلهم مخکد دوینا اکثر الاولین زیاد د مخکنونا ولقد ارسلنا یقینا من راغلی گلیو فیهم پاغوی کی منذرین ير ورکونکی فانظر اغرا کیف کانت څنګه شو عاقبت المنذرین انجام د ير ورکړې شو منذرین په ځال باندې زور دی
صيغه د اسم مفعول ده انجام د ير ور کړې شو او که په ذال باندې زیر راشي به ير ور کون کی معنا کی الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله بچ ساتل شوی ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون دي جن دویم باب ده تر یوصل اتتسل وختم نمبر آیت پوری پدی کې د وو انبیاء واقعات بیانېږي. اول واقعه ده نوح علیه السلام دا، بیا ورپسې د ابراهیم علیه السلام واقعه راځي، بیا د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، بیا د الیاس علیه السلام، بیا د لوط علیه السلام او بیا د یونس علیه السلام. دو انبیاء واقعات او مقصد د دې دا چې د انبیاء اگر چې د اوچته درجه خلقو خو ګوره الہ نو خدایان نو زکه محتاج الله لپاره شینو کې. ولقد نادانا یقینا आवाज وکم لنوح نوح علیه السلام، اغه आवाज ویشتم سپارا سورۃ قمر لسم نمبر آیت کې ذکر ده قال رب انی مغلوب فانتصر، ای زما رب ز کمزور شوم زما سره امدادو کا. دای په هغه وخت ویل چې نه نیم سو کاله دعوت او خلکو نه مانو نو اخر مجبور شو. आवाज وکم لنوح علیه السلام فلنعم المجيبون، نو خامخ من ډیر خو قبلون کیو. فنجیناه من خلاصه ورکو نوح علیه السلام ونجیناه او من خلاصه ورکو نوح علیه السلام لو اهله او د کورانه من الكرب العظیم د لوی غمنا چې دغه ورځي د هلاکت. وجعلنا ذریته او من اوغرزو اولاد دهم الباقین هم دوی پات کی دن کی نو خلق ختم شو. وترکنا من پرې خود علیه پدې نوح علیه السلام باندې چې شم پرې خود مفعول به حذف دیخه الثناء الحسن والذکر الجمیل، منګه پرې خود لخيسته ثنا او خيسته ذکر د نوح علیه السلام په باره کې په الاخرین پرستانو خلقو رستنی خلق د نوح علیه السلام صفاتونه کوي، خیال کوي، داغه ثناوي مدح کوي چې نوح علیه السلام ډېر خسړې او پیغمبر تیر شوی د الله د دین محنت کړي خوري کړي نو خلک صفاتونه کوي کنه دا معنا ده. وترکنا منګه پرې خود خيسته ذکر خيسته صفاتونه علیه د په باره کې په الاخرین پرستانو خلقو کې. سلام سلامتیا دا منا دا سره مقدر ده، سلامتیا دا زمنګ د طرفنا علی نوح نوح علیه السلام باندې په العالمین په ټول عالم کې. ان كذلك بشک من دغه شانت نجزل المحسنین بدل ورکو خيسته عمل کوون کولا. انه یقینا نوح علیه السلام من عبادنا المؤمنین زمنګ د مؤمنانو بندگانو څخه. ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق النور د نوح علیه السلام چې کوم باقی قوم او هغه الله غرق کړ. وان من شيعته لابراهيم دي جنو واقعه شروع کیږي د ابراهيم عليه السلام دویمه. وان من شيعته او بشک د ډلې د نوح علیه السلام نه شیعه ویل کیږي ډلې لخوا بشک د نوح علیه السلام د ډلې څخه ل ابراهيم خامخا ابراهيم علیه السلام هم دی داغه د ډلې نه، یعنی لکه څنګه چې نوح علیه السلام د الله د دین دعوت کړو، تکلیف غالله او خواري کړو، دغه شان کار ابراهيم عليه السلام هم کړی دی. داغه د ډلې نه خامخا ابراهيم عليه السلام دی. اذ جاء ربه چکله توجه وکړ خپل رب طرف ته بقلب سلیم پروغ زړه سرا. روغ زړه هغه دی چې د شرک نه او د مشرکانو د محبت او د مینې نه بالکل خالی وي او د الله په توحید باندې مالا مالی. اذ قال لابيه کله چې ویل خپل پلار له قومه او خپل قوم له ماذا تعبدون تاسو د څه عبادت کوئ، یعنی ولی کوئ، څه دلیل دی؟ افکن الہتن آیا د دروغ خدایانو، افکن الہتن آیا د دروغ جنو خدایانو عبادت کوئ، آیا دروغ جن خدایان دون الله د الله نه بغیر تريدون تاسو غواړئ. فما ظنكم نڅ ګمان دې تاسو برب العالمین پر رب العالمین ذات باندې. د دې یو مطلب دا دی څو ګمان دې تاسو پر رب العالمین ذات تاسو د رب العالمین د دې ګټو په شان ته غنئ. تاسو د رب العالمین په باره کې ګماندار چې هغه د مخلوقات غوندي یو کمزور او عاجز دي. خبره پوهیږئ کنه؟ تاسو څو ګمان دې رب العالمین په باره کې چې رب العالمین هم دغه یو کمزور دی لکه تاسو د بوتان چې او زوره ورزاد. یو معنا ده. دوه معنا ده فما ظنكم تاسو څو ګمان دې پر رب العالمین باندې ک تاسو د دې شرک په حالت کې مړ شئ نو تاسو سره بل لا څه کوي ګره ولا ورته کدام دې شرک په حالت کې تاسو لمر ګراژ نو تاسو څو ګمان دې د رب العالمین په باره کې تاسو سره څه کوي.
فنظر نو اکتل ابراهیم علیه السلام نظرتن پا قتل سرا فی النجوم پستورو کی ستورو طرف ته اکتل. د دې څه مطلب دی چې ستورو طرف ته اکتل؟ فقال ویل انی سقیم زمریزما. خبره د سوا چې د ابراهیم علیه السلام کوم قوم چې وخو مشرکان